دا حقیقت تے کہ جب کنزلو کی او داغین جنگ جوڑ شی نو لاسونم کوتک تلاس کی تماچے تلاس کی او خپیم منڈوئی او کہ جب سمشی دا اللہ ذکر شروع کی دا اللہ پیات کی چلے گی لاسون او خپے او دست او منست متوجہ شی سمرہ چی زمون پا دے وطن کی قتل او قتال او جگڑ او دشمنے جوڑی گی دا جب دا لاسی نو دا نبی علیہ السلام مبارک وینا دا او دیر بہترین وینا دا چی اندامون جب لقسمون ورکی چی گوری پتا بربادی گو پتا خکی گو سم چلے گا دا جب کا سمو چلے گی دا اللہ پا یاد کیوں چلے گی دا اللہ پا ذکر کیوں چلے گی اندامون بٹی کی طول اندامون با دا اللہ پا رضا کی چلے گی او کدا ازبک جب پا کنزلو کے پا غیبت کے پا چغلے کے پا شیطانت کے او پا بدو کیوں چلے دلا نو جب خو ٹوپک نرالی لاس پا بیا ٹوپک امرالی تماچا بمرالی دشمنی بم جوڑشی قتل و قتال بم جوڑشی دو خاندانون بم یو بل سرو جنگی گدا دا جب دلاسا قرآن حکیم کے اللہ فرمائی چھے اے دا ایمان خاوندانو لا یسخر قوم من قوم یو قوم دے بل قوم پورے ٹوکے نکئی یو سڑی دے بل سڑی پورے ٹوکے نکئی لکر زمون پا وطن کے دا یو لوے پیغور دے کدا چارنگ توری نو خلق وطا ٹوکے و پورے کئی و پیغورون ورکئی کدا چا قد بدرنگی بد شکلی نو خلق ٹوکے ٹقالے و پورے کئی و پیغورون ورکئی آکا سوک دیر اگدی لڑی اگا پورم خلق ٹوکے کئی و پیغورون ورکئی اکا دا چاسترگا مازوری اگا پورم خلق ٹوکے کئی اکا چارنگ خکلینی اگا پورم خلق ٹوکے کئی اللہ فرمائی دا ایمان خاوندانو یو بل پورے ٹوکے و ملنڈ مکوے تچے چا پورے ٹوکے کے مسخرے کے ممکن دا اللہ پنیز باغستان غوری تباغ سے غورنی او دا اللہ پنیز غوری او دا حقیقت تے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا لارا باندے روانو یو سپی او دیر بد شکل سپیو سپی اسم خشکلی نی خلق چی یو بل سرا دا بد شکل تشبیح ورقین سپی یادی ملوی دا کل سپی غند شکل دے او بیا اغا سپی دیر بد نومو بد شکل او امام صاحب اخپل مرگری تا وی دیر بد شکل سپی دے وی سپی و تا گویا شو و تا وی چی گورا عجیب خبر دے اکڑا دا اللہ نو یریگا دا شکل مازان لپیدا کرے دے کہ دا اللہ پیدا کرے دے دا سخا شکل خو اللہ را کرے دے کہ خواخ زماو نو ما بدان سپی پیدا کو ما بدان انسان جوڑ کرے نو اللہ را نسپی جوڑ کر تاخو ندی جوڑ کرے او بیا دا سپی دا بد شکل اللہ را کرے دے دا خو ما زان لندی جوڑ کرے جتا ما پورے خان دے امام سے چتا خبر بکل را یاد شونو پا جڑا بشو چی اللہ زما توبہ دا میں سغلطی کرے دا او دا حقیقت تیرونو که منگ پہ سوچو که دا کوٹا چی منگ وایو چی لکڑی را خشتا و مزیدار کوٹا جوڑا شوی دا ظاہر کے خود کوٹی صفت تے خود حقیقت کے دا مصری صفت تے دا گلکار صفت تے چی کم گلکار جوڑا کری دا چی دا کنا اکا منگ دا کوٹی بد وایو چیرا دا کور خود دیر خراب جوڑ شوی دے او دیر بدرنگ کور دے دیر بدرنگ کوٹا دا مظاہر کی خو منگ دا کوٹے بد اوے خو پا حقیقت کی دا آغا جوڑون کی کوٹے خودان پا خپلا ندی جوڑ کرے دا آغا مصری او دا آغا گلکار او دا ترکان بد دی چی چل نورزی او پویگی نا نو خراب کورے جوڑ کو خراب بلڈنگے جوڑ کو تک کرنگے مخلوق اللہ پیدا کرے دے کتا دا مخلوق صفت کے دا اللہ صفت تے لکہ دے مخلوق خودان پا خپلا ندی جوڑ کرے دا اللہ جوڑ کرے دے دا اللہ صفت شو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کل شپی بپاسے دا دے اسمانونو تبیو قتل او دے استورو تبیو قتل نو دا اللہ دے قدرت تبیو قتل دا اللہ صفت بے شروع کو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب دا زمکا او دا سپومے او دا ستوری او دا اسمانونو چی چا پیدا کری دی دا دیر لوی قدرت او طاقت خاون دے خکل سپومے پیدا کرے دا چی سپومے خشتا دا چی اللہ بسمر خکلی نور لے سون خکل رناور کرے دا چی دا نور لخشتا رناور کئی چی اللہ بسون خکلی مخلوق خکل او خشتا پیدا کرے دے او دے اسمان تا گورا ایک پکی نشتا داخ پکی نشتا چوند پکی نشتا او ڈکر پکی نشتا یرا دا اللہ ذاتم بے داغ دے دا اللہ ذاتم خشتا و مدیدار و خکل دے نو دا اللہ دا مخلوق نبا دا اللہ پا قدرت دلیل نیسے ایو عالم وی تاپ چاہتا پوستے ہوکا وی دا اللہ پا وجود سے دلیل دے وی پلارا چی پچا پرتی خو مونگ تے گڑا چیلے معلومو چی پا دے گڑا چیلے تلی دا
پچه بغیر د ګډې او د چیلې نه نه نو چې په لاره پچه پرته نو موږ ته خو پته لګي چې په دې ګډه او چیلې ترې بغیر د ګډې چیلې نه پچه لار کې څه کوي نو د یوې پچې نه ګډه چیلې معلومې او د دې دونه لوی کائنات او ځمکې اسمانونه او د دې مخلوق نه به د الله ذات نه معلومې پچه به چیلې نه راځي او دا دونه مخلوق به الله راغی دا چېرته کیدی شي نو د الله د مخلوق بد به نه وی د الله د مخلوق صفت به کې د الله د مخلوق بد چې دی وي صفت ته وکړه نو دا الله صفت شو لکه ما درته وایي چې د کوټې صفت کې د ګلکار او د مصري صفت شو دا د الله صفت شو او که د کوټې بد دی وي یاره ډېره خرابه کوټه ده او دا څنګه مناره ده د جومات کږه ده او دا څنګه دروازه ده چوندې ده نو ظاهر کې خو تا د دې کوټې او د دروازې بد وي او په حقیقت کې د چه وي د هغه مصري ګلکار او د ترکاڼ دقه رنګ چې د مخلوق بد وي نو مخلوق خو ځان په خپله نه دی جوړ کړی دا په حقیقت کې د الله بد دی دا الله بد دی وي نو د الله بد چې سړی وي الله به پې څومره خفه کېږي مخلوق به د مخلوق صفت کوي بد به نه وی د شکل صفت کوا او بد یې مه وایه چې دا شکل خراب دی ټوکه ټقاله مسلمان پورې مه کوه عسا ان یکونو خیرا منهم الله وایي چې دا چا پورې ټوکې کې څه پته لګي د الله په دربار کې دې ستا نه غوره دی بیا به څه کوې مولانا عبدالحی صاحب رحمه الله لیکلی دي وایي چې کوم وخت کې په دې ورکوټ رساله ده نفع المفتي والسائل وایي چې کوم وخت کې الله دا شیطان را ذلیله که که نه او دنیا ته یې راولېږه نو وایي دې نیغ راغی دریاب ته په دریاب را کوشو نو دریاب کې کب ته وایي مې نه دی کب ورته وی مبارکم شه ولې وی الله یو شی پیدا کړی دی یو انسان ا دنیا ته را روان دی را کوزیږي او هغه به ستاسو ښکار کوي خوري به زر به ختم شي کب چې دا خبره واورېده نو هغه منډه کړې بل ملګري ته الوی وی دغسې ما ته یو کاکا دا خبره وکړله چې یو انسان پیدا دی د هغه بچي به کېږي ابه زمونږ ښکار کوي مونږ به خورو نو مولانا عبدالحی صاحب وی الله د کب نه جبه واغېسته د کب جبه نشته په دې وجه ته جبه واغېسته چې لومبۍ شیطاني خوا خبیث وکړو دیم تا منډه واله په مخه دې بل تا لوی دونه خطرناک شی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث پاک کې راځي چې چا د یو انسان په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړل لکه عربی کې څوک چاته وي دا سړی ملکه نو اقتله پلان کې سړی ملکه نو یو اقتل په دې الف او قاف استعمال کې اوق یا پښتو کې څوک چاته دا فلان کې ملکه نو دا پورا الفاظ نه وي صرف میم اوړې استعمال کی چې دوه ټکي یو سړی د بل په قتل کې شریک شو د قیامت پر ورځ به په دا تندي غاټ بورډ لګېدلی لیکل به شوي چې دا فلان کې آیس من رحمت الله د الله د رحمت نه ناامید او مایوسه دی ژبه دونه خطرناک شی دی نو خدای دې موږ د ژبې د ګناه نه وساتي پیغمبر علیه السلام به پرې ډېر خفه کېده دوه صحابه کرام دي او د حضور پاک مبارک نږدې رشته داران دي د یو نوم دی عبدالله ابن ابي امیه دا د پیغمبر علیه السلام د ترور زوی دی او د بل نوم دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب دی د تره زوی دی نبی علیه السلام مبارک چې کله او دا د ماشوموالي ملګري واړه واړه او چې کله پیغمبر علیه السلام مبارک له الله پیغمبري ورکړه بالکل دا الکاني ملګري وو ورسره یو ځای لوی شوي د الله نه به سوال کو دعا به کوله یا الله زما دا دوه ملګري دي یو مې د تره زوی دی او بل مې د ترور زوی دی او زما د ماشوموالي د خړپوسو نه د ځوانۍ پورې ملګري دي الله دا خو مسلمانان کې هر وخت به الله ته ژړل د دوی دپاره بعضې وخت سړی خفه کېږي که نه چې یاره زما د تره زوی ولې جهنم ته ځي د ترور دا زوی مې ولې جهنم او دوزخ ته ځي جړاګانې به یې وله کولې لیکن هغوی په کفر کلک لیکن جناب په لاره را روان دي نبي علیه السلام سره د خپلو ملګرو دغه دوه کسان چې د پیغمبر علیه السلام خاص د الکاني دوستان دي هغوی یو بل سره صلاح کړی چې لکه داسې کار دی دی چې زموږ مسلمانان شو مونږ ته خو پته ده مونږ ته خو دا خپل رشته دار نبي علیه السلام معلوم دی چې دروغ نه وایي اوس هم بد کړي چې دا دونه موده مو سره 19 کاله مو سره دښمني وکړه مسلمانېږو چې رالل په لار را روان دي چې خلک ولیدل هلکه څه کوې مونږ مسلمانېږو صحابو ته خو پته وه چې علیه السلام دې دعاګانې غوښتې دي په منډه منډه را روان دي او نبي علیه السلام له زیرې ورکوي مبارک شه د الله خپل وایي صاحب مبارک شه ابشر قربان زیر قبول زیر مې در باندې څه چلو شو وی صاحب یو ناشنا کار کوي هغه ستا د تره زوی چې تا ورله دعاګانې کړي دي او ژړا دې وله کړې ده او د ترور زوی دی را روان دي مسلمانېږي وی هغه عبدالله ابن ابي امیه او ابو سفیان ابن حارث وی چې ما له را نه شي د هغوی ایمان نه قبلېږي یکدم صحابه بدل شو دا ولې صاحب تا چې وله دعاګانې کولې او تا چې وله ژړاګانې الله ته کړي دي
او موږ خو ته په ډېر خوشحاله شي موږ له په زیری راکې وی نه ګورې پام کوي چې ما ته مخامخ شي د هغې ایمان قبلیږي نه هغې توبه نه قبلیږي بالکل چې ما ته را نږدې نه شي صحابه ته خو پته وه چې د پیغمبر علیه السلام خو زړه کې دې سره مینه شته دی سفارشونه شروع شو یو صحابي راغی صاحب موږ سفارش بل لا صاحب موږ مینت درته کوو موږ درخواست کوو او د دې توبه دې قبوله شي او معافي وله غواړو پام کوه چې ما ته را نږدې نه شي د یو خور چې ده ام سلمه رضی الله عنها نبي اسلام بیبي ده دا یو پکې د هغې ورور دی هغه راله نبي علیه السلام ته کېناسته وایي د الله رسول یو خبره درته کوم وایه ام سلمې وایي په کافرو رحم کوې او په خپلو نه کوې عجیبه خبره ده وایي ستا رحم نه خو څاروي پیدا دي ستا رحم خو د ځنګل درندګانو ته هم رسېدلی دی ستا رحم خو د دنیا مخلوق ته رسېدلی دی د الله رسوله دا خو دې خپل دي رحم پې وکړه وایي ام سلمې د دوی توبه نه قبلېږي د الله رسوله ولې وایي دا یو چې دی د تره دا زوی مې ده ته ما وایي چې ایمان راوړه تا ته پته ده چې نور چاته که پته نه لګي تا ته پته ده چې د دروغجن یم رښتونی چاته په زندګۍ کې دروغ مې نه دی ویلي او زه د الله رسول یم او د الله پیغمبر یم ایمان راوړه نو ده ما ته وی چې دا خو لا دا خبره ده چې که د اسمان نه الله زما په نوم خط را روان کړي که نه یو کاغذ یې زما په نوم لیکلي او د هغه ځای نه را روانې فرشتې سره یي او ما له یې راوړو پکې لیکلي الله خپله ما ته خط راولېږي چې په دې ایمان راوړو بیا هم در باندې نه راوړو دا جبه ګوره څونه خطرناک شی شو دویم د بل کس زما خلاف به شعرونه جوړول او ډبې ساتلې ابه ګډېدې هغه شعرونه به وي او په ټوله دنیا کې نن هغه شعرونه خلک لګیا دي خورئ زما دشمنان نو دواړو سخت یو د الله بېعزتي کړې ده او بل زما د پیغمبرۍ بېعزتي کړې ده زه په حیثیت د پیغمبرۍ په بدو ستایلی یم د دې توبه نه قبلېږي خبره د ژبې شوه که نه شوه په دې ژبه یا دیو نه وي چې ما پسې تورې راوړي دي دیو نه وي چې بدر کې زما مقابله کې راوتلي دیو نه وي چې د احد کې زما مقابله کې راوتلي دیو نه وي چې په خندق کې زما مقابله کې تورې او نیزې راوړي دي دیو نه وي چې زما خلاف یې پیسې لګولې دي دیو نه وي دا ژبې وله یاده کړه وایه څونه خطرناک شی شو بس صحابه هم پریشانه شو خو دا بیبیانې ډېرې هوښیارې وې ام المؤمنین د مسلمانانو مور حضرت ام سلمه رضی الله عنها دي دواړو ته یې دې خوا راشئ نیکبختیانو تاسو دې ژبه باندې څه ویلي دي خو داسې یو چل درته ښیمه که په هغې کې کامیاب شو بل علاج نشته وی څه چل دی وی تاسو نیغ ورشئ نبي علیه السلام له که ډېر هم خفئ خو چې څوک ور مخامخ شي نو بیا غوسه ختمېږي او یو آیات ته ښیم د آیات کې دا ورته ووایه کوم آیات کومه خبره چې د یوسف علیه السلام رونو د یوسف علیه السلام په مخ کې ویلې وه هغې چې کله ملامته شو یوسف علیه السلام ته ور مخامخ شو نو هغې یو ټکې ویلې و حقه ورته ووایه تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين د یوسف علیه السلام رونه چې کله ور مخامخ شو هغې یوسف علیه السلام ته وایي ای یوسفه زمونږ د قسم په خدای وي قسم په الله چې تاله الله په مونږ ډېر لوی فضیلت او بهتري درکړې ده دا مونږ منو بس ستا دا فضیلت او بهتري منو او مونږ نه غلطي شوې دقه ټکې ووایه که په دې کار وشو که په حق ونه شو نو دې دواړه چې را مخامخ شو نبي هم ته مخ مبارک داسې ووایه دې بل طرف ته راغلل هغوی ته مخ دې خوا راواړه دې بل طرف ته راغلل او حق د یوسف علیه السلام د رونو هغه ټکې وي چې تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قسم په الله چې تعالی الله په مونږ ډېر فضیلت او بهتري درکړې ده بس مونږ غلطي کړې ده ګوره بیا د ژبې خبره راغله که نه یو پوټې ژبې ته ګوره نبي علیه السلام ته چې ده ووي هغه کې رالل چې واقعي یوسف علیه السلام خو سره رونو خو ډېر زیات یې کړی خو چې معافي وغوښته نو معاف شو نو دې بیا معاف شي که نه نو نبي علیه السلام هغه خبره وکړه کوم چې یوسف علیه السلام رونو ته کړې وه یغفر الله لکم الله مبخه څنګه دی ورپسې وهو یغفر لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم یوسف علیه السلام خپل رونو ته څه وایي بس اسم ملامتیا در باندې نشته خدای مبخه نو بس چې دې څنګه دغه ټکې وي نبي علیه السلام ورته وایي لا تسریب علیکم اليوم زه اسم ملامتیا هم نشته یغفر الله لکم خدای مبخه دا د ژبې د برکت او زه یو لنډ مثال در کوم که سړی چې ټول عمر کفر وکي او د خدای دشمني وکي او صرف په دې ژبه داسې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله د دې یوې ژبې د دې یو سکنډ په خبرو یو سکنډ کې دا کلمه ویلې کېږي په دې یو سکنډ کلمه د زرګونو کالو کفر الله بخي که نه بخي دا د ژبې برکت او بل مثال هم در کوم ټول عمر د عبادت وکړه او په دې ژبه د کفر الفاظ وایي په آخر وخت کې د دې یوې پوټې ټکي د لاسه د ټول عمر هغه عبادت او هغه مسلماني په اوبو لوکېږي که نه لوکېږي ابلیس ته ګوره ها او بیا دوه سړی او هلک او جینۍ به پردي به نه بیا چې یو بل لیدي یو بل نه پرده به هم کوي په زندګۍ کې یو بل نه دي لیدلی یو بل نه بالکل پرده کوي په لاره ځي جینۍ چې هلک ته ګوري مخ ته یې اخواړئ او هلک بس جینۍ نه مخ اخواړئ
خو چې په دې ژبه یو دوه ټکي وویلي چې تا قبوله کړې وه او قبوله کړې ده او پلانکي در کړې وه در دې کړه دا دوه ټکي وویلی شي هغه هلک او جینۍ چې هغه پردي و د یو بل نه حیا کوله او پرده کوله هغه څومره نږدې خپل شو هر څه ختم پر یو ټکي باندې او هغه ښځه خاوند چې حیا شریکه ده عزت یې شریک دی او یو بل سره داسې دي چې دومره نږدې تعلق په مخ د ځمکه د بل چا یو بل سره نی کم چې د ښځې او د خاوند دي خو چې په دې ژبه یو رکوټې غوندې د طلاق ولفظ وایي هغه هلک او جینۍ د یو بل نه پردي شي که پردي نه شي هغه ښځه لړه شي بل مېړه بیا وکړي بل چا سره نکاح وکړي دا د ژبې برکت دی نو ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سحر وختي ټول اندامونه ژبې له قسمونه ورکوي چې ای ژبې ګورې موږ ستا تابع یو نو تا پسې یو تا سره نسبت او تعلق دی که ته سم یې موږ هم سم یو او که ته خرابه شو موږ هم غرق کې ژبه چې خرابه شي لاس کوتک او ټوپک ته ګوتې کې نو ژبه به سم استعمال غیبت په پې نه کوي غیبت اتمه هجره کې چې نبی علیه السلام مبارک کله د مکې مکرمې د فتح دپاره را روان شو په لاره باندې راځي او د مکې کافرو ته پته ولګېده چې نبی علیه السلام خو را روان دی او په مکه باندې حمله کوي دلادل خلک مسلمانېږي څوک ځي لاره کې پیغمبر علیه السلام ته ځي امن غواړي مسلمانېږي او چې د چا له کې ایمان او اسلام نشته هغه تښتي وطن پرېږدي لکه عکرمه د ابوجهل زوی ښځې ته یې ویې ښځې دا روز نشم لیدی چې مسلمانان به راځي او زمونږ په وطن به قبضه کوي مونږ خو طاقت د جنګ اوس نشو لرلی ځکه چې ډېر دي بس زه تختم ځم مکه مکرمې پرې نو د عکرمه ښځه ورله پیغمبر علیه السلام له نبی علیه السلام ورته خاوند دې څه شو وی صاحب هغه خو وتښتېد لاړ وی چېرته لاړ وی بس تښتېدلی چېرته صاحب تللی دی نو ښځه مسلمانه وه مسلمانه شو وی صاحب که زه راولم امن به وله ورکړي وی بلکل ورکوم ایمان راوړي که نه راوړي امن ورکوم حضور پاک مبارک له خو الله جیبه اخلاق ورکړي که د مکې د فتح په ورځې عام د معافی اعلان وکړه وی چې کم سړی جومات ته د بیت الله داخل شو هغه هم په امن که کافر هم دې غږ به ورته نه کوو که کم سړی خپل کور کې کېناست او ځان پسې دروازه بنده کړه هغه هم په امن او ابو سفیان ابن حرب دا د مکې د کافرو سردارو چې څوک د ده کور ته ننوتل هغه هم په امن صرف یو څو کسان یې پرېښودل وی دوی له به امن نه ورکوو ځکه هغه مرتد و د اسلام نه پس واپس کافر شوي او د پیغمبر علیه السلام خلاف به یې ډمې ګډولې او ډول او سرنا به یې کول او شعرونه به یې ډېره زیاته بېعزتي د نبي علیه السلام کړې وه یو دوه درې کسان یې ځان پرېښي او باقي ټولو له امن ورکړ نو جنابه لوی هغه غوا وه د مکې مکرمې یو بیبي وایي وی مونږ ډېر یېرېدو مونږ خو د مسلمانانو اخلاق نو لیدلې وی مونږ باندې دومره یره وه چې د حد نه وتې وی مونږ وی چې نن به مسلمانان راځي او زمونږ عزتونه به لوټ شي ځکه چې زمونږ دشمن دی زمونږ په کور راځي په احد کې چې مونږ بلا کسان وجلې دي نن به زمونږ عزت لوټ شي زمونږ کورونو ته به خلک را ننوځي او چې څه خوښه یې هغه به کوي وی ډېر زیات پریشان او ډېر زیات یېرېدو او خلکو چې دغه دي مسلمانان خو نور دي مسلمانان بلا څنګه مونږ خو عام زمونږ دشمن دی دروازې یې بندې کړې وی هېڅ شک شر شور نشته خبره غلې ده غږ نشته مونږ د خپلو خاوندانو ته وی چې سړو تاسو ورشئ وګورئ دا خبره جوړ دروغ وخته مسلمانان جوړ رانلل وی چې د دروازو په دې چاندو کې جومات ته وکتل وی سړو وی چې هغوی خو هغه دې راغلي دي او په حرم کې په جومات کې ولاړ دي خپل منځونه کوي هېڅ هم نشته خپل منځ کوي لګیا دي خپل عبادت کوي اوهو مونږ خو وی چې زمونږ باندې عزت لوټ شي او مونږ سره خو مسلمانان ډېر زیاتي کوي دا لا څنګه خلک دی مونږ یې دشمنان یو رالل او نن اعلان یې وکړو او مونږ یې ټول معاف کړو نو د عکرمه د ابوجهل د زوی ښځې نبي علیه السلام ته وایي چې الله رسول زما خاوند له امن ورکې او که ایمان نه م راوړي امن ورکوم ریوله دا ورپسې روانه شو سپیشل څاروی ځان له ونیو جدې ته ورسېد چې هلته تپوس وکړو زما خاوند عکرمه وایي هغه کښتۍ کې سور دی لاړ هغه دی هجرت کوي په دریاب کې روان دی دې بله کښتۍ ورپسې په کارې ونیوله تېزه کښتۍ او ځان یې ورپسې په هغه دریابي سمندر غټ دریاب دی په هغې کې وروزغلو کښتۍ د ډېرې پیسې در کوم خو هغه کښتۍ به را لاندې کوې چې خاوند نه چې ته حبشې ته بل خوا لاړ نه شي څه منځې مزل یې وکړو کښتۍ ور نږدې کړه ای سړي ودروه کښتۍ چې ویې دروله دا د ښځه وه څنګه ولې ښځې وایي داسې کار دی زما دې کښتۍ ته راوړه څنګه وایي ما د نبي علیه السلام نه تعالی امن غوښتی دی ګورې ښځې مه کوه دشمن لا امن نه ورکوي او په چل ول به مې ګیر کړي او مه کوه ګورې او دویم دا دی چې د مسلمانانو دا غلبه برداشت کولی نشم د نبي علیه السلام نوم یې واغې چې د هغه طاقت برداشت کولی نشم وایي ایخ سړیه ته راشه که نه ته زما خبره واوره زما خاوند دی او زه تاله به هغه فیصله کوم چې کوم کې به ستا عزت او ستا به خیر ته زما دې کښتۍ ته راوړه
زپما خو یقین شته کنه وی او خدای ته خو می خدای پتا خو می یقین شته په دریاب کې خپل کیشته دراوړو واپس راوځ جدي چې اوس پلاره وی ګورا نه پويږي اکرامه نه پويږي وی ګوره زما د پلار دشمنو زما پلار د دشمنو ما به چرته معاف کی وی بس ما د امن غوښتل کنه چې تا وجنه د بسر کې ځان قربانو غږم درته نه کوي ما فیصله ور سره کړی ده ایمان راوړیو کې ایمان نه راوړی وی خلک که په خپل دین بیا امر امن راکړي وی او په خپل دین بیا درته غږ نه کوي او سړی راشه وګوره وی په مکه کې څنګه چلو شو وی ډاکې خو به غورځېدلي کنه لوټ مار بشي نه نه وی ارسلې خو محفوظ ناشته د چا کور ته څوک دن نشي نه نه دا مسلمانانو چې حمله وکړه وی پردوس خودو ته ګوریم نه سترګې ښکته کړي الله اکبر زنانو یې په سر صدرونه چوری دي پردو سړو ته کم ځای ګوري پردي مال ته څوک کم ځای ګوتې ورچي سرونه ښکته کړي پردې دروازې ته هم نه ګوري فلان کې څنګه دی هغه هم پامن دی فلان کې پامن مکمل عام اعلان دی اکرمه وی دی لکه می داسې کرخه پیدا شو چې څنګه راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرو ګوره د ابو جهل زوی دی کنه ابو جهل څوک لوی د پیغمبر علیه السلام دشمن نبی علیه السلام عدو الله وتوی د الله دشمن هغه زوی دی او چې مخامخ نبی علیه السلام ته ودرېد او ورته مسکی شو دی راغی چې ودرېدم سلام مې واچو ما ته رانږدې شه لږ وی ورنږدې شو وی قسم دی چې ملاقات مې ورسره وشو او د مینې په نظر مې ورته وکتل کم اسلام چې د ماړه کې کرخې جوړې کړې وې هغه پکې نغره دننه شو ما له دې امن راکړه وی بالکل ته په امن یې اگر چې ته په خپل دین یې زما دین که نه قبلې بیا هم تعالی امن دی ما له امن درکړه بیا نه د الله رسول الله سره راکړه لاس یې ورکړه پروردګار الله مسلمان ګوره دلادل څوک په لارو کې څوک تخت هغه راغونډه ورځي حالانکه دشمن چې سړی ګیر کې او غلبې پې راشي او بیا داسې دشمن چې دې کوم ظلمونه مسلمانانو سره کړي دي پوزې او سترګې او غوږونه یې پرې کړي دي په امن هم خلق نن غیبت ته وکړ یو د یو بد او بل د بل بد حالانکه غیبت څونه ګناه ده یو بزرګ له یو سړی راغی جړلې وی منه ډېر لوی ګناه شوې ده څه ګناه شوې ده څه پلان کې ګناه او هو مړه ما وی کړه مسلمان غیبت ته کړ دومره خطرناک شی ده غیبت او چې څوک د بل مسلمان غیبت کوي د خپل ټول قبول شوی عبادت هغه توبه قبول شوی عبادت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه چاته پوسو کړه او ته خو غیبت اړو بالکل نه کوي وی چې غیبت د خلکو کوم د خپل مور ولې نه کوم وی د مور هم تاسو غیبت کوي وی چې خپل قبول شوی عبادت د غیبت د برکت نه بل چاته بخم خو د مور غیبت بو کوم مور ته به بخم کړ او حسن بصری صاحب ته چاوي فلان کې سړی ستا غیبت کړی دی د کجورو یو ډک تالی ولا په تحفه کې ولېږه وی هغه دې بد وی ته ولا د کجورو تال لېږي وی هغه مال د خپل ژوندۍ او د عمر ټول عبادت ما ته وبخه نو که د هغې په عوض کې یو تال کجورې ورته وروبخم څه چل به وشي خو خیالان خلک دې ته نو غیبت ګناه دروغ ګناه بعضې خلک دروغ وایي په ژبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په دې ژبه رښتیا وایي بیا رښتیا وایي بیا رښتیا وایي الله فرشتو ته اعلان وکړي دا فلان کې رښتونی دی نوم ولا رښتونی کیږي او الله سره یو کتاب د رښتونو د صدیقین هغې کې ولا نوم ولیکي او د فرشتې چې د هغه نوم اخلي نو ورته وایي فلان کې رښتونی فلان کې صادق فلان کې صدیق دا ورته او بعضې وخت یو سړی دروغ وایي وی دا یاره صبر ورته وکړې بیا دروغ وایي وی صبر ورته وکړې بیا دروغ وایي الله فرشتو ته حکم وکړي د دروغجنو کوم کتاب چې دی په هغې کې ولا نوم ولیکي د فرشتو په هغه په څه مچوري فلان کې دروغجن فلان کې دروغجن مونږ په دې سکول کې چې کله سبق وی د سکول په دې کتابونو کې د عبرت یو ناشنا واقع وه یو سړي به ګډې چیلې سره ولې دا د شیطان غوندې و بعضې سړي داسې منبس غوندې وي یو ځل یې چغې جوړه کړې ای خلکه راوچلېږئ شرمخ راغلی دی او زمري راغلي دی زما ګډې چیلې تختئ خلکو کوته کې موته کې راواغه چې غریب پونکې د ګډې چیلې ته شرمخ تختئ منډه یې کړې چې منډه یې کړې د خلک یې راوکړل او د خندل لکه شرمخ وی دا خو مې سره ټوکې کولې ګوره دروغ وي خلک واپس لاړل بل په رښتیا شرمخ راغی شرمخ راغی په چیلو یې شروع کړه ای خدای مو به خراشه د ما شرمخ راغلی چیلې ماتې خلکو ویل همغه ابلودني سړی دی ګپ لګي دروغ وي څوک ولاړو رانه ټولې چیلې ته شرمخ ماتې کړې دا دروغ و برکت دروغ بنوي په دروغ الله خفه کېږي او دومره خطرناکه ګناه ده لعنت په لعنت الله علی الکاذبین دا الله لعنت ډېر لوی خطرناک ټکی دی د الله د رحمت نه لرې کېدل دي دروغ ګناه شو غیبت چغلي په ژبه د بل سپکه ویل د بل بد ویل کذب یهلک نبی علیہ السلام فرمایي سړی هلاکت ته غورځوي او صدق یونجي دا سړی کامیابی رښتیا به په ژبه دروغ بنوي که ته وایې یاره که دا رښتیا مې وي خو هغه دوست به رانه خفه شي هغه دې خفه شي خو چې الله خفه نه شي د الله نه لوی دوست بل شته هغه دې خفه شي خو چې الله خفه نه شي نو وروڼو
د ژبې د ګناه نه بس ځان ساتئ. دروغ مه وایئ، غیبت پې مه کوئ، چغلي پې مه کوئ، شیطانت پې مه کوئ، د پیسو د مال د خرڅولو دپاره قسمونه پې مه خورئ. او دغه رنګې بعضې خلک دروغ څه نبي علیه السلام فرمایي وایي بعضې وخت کې سړی په دې ژبه یو پوټې غوندې خبره وکړي د ده هېڅ پروا پې ني دی وایي دا خو وړه خبره ده حالانکې هغه دونه خبرې د الله په ني چې سړی په جنت ته رسي. او بعضې وخت په دې ژبه یو پوټې غوندې خبره وکړي دی وایي مړه دا خو پوټې خبره ده دونه خطرناکه چې سړی په جهنم ته ورسېږي. لکه یو سړی وایي که نه هلکه زکات ورکړه مړه زکات پکې چا راوستی چې دا دې وایي کافر شوې زکات چا راوستی الله قرآن راوستی که هلکه مانځله مړه مونځ پکې سي یاره دا خواصې دي مجانو ځانه قصې جوړې کړې دي دا د کفر خبره ده پې کافر شوې پوره پوټې خبره ده پې کافر شوې. باعث خلک پولیسورات پورې ټوقې کوي پولیسورات پورې ټوقې کوي او د ویښته نه نرې او د تورې نه تېره او پلان کې وډنګرې ورپورې خنداګانې ټوقې شروع کړي. څوک د قبر فرشتو پورې ټوقې شروع کړي. دا ټوقه ټقاله چې قرآن پسې فرشتو پسې دې ته عقاید وایي د میزان تلې پسې پولیسورات پسې جنت پسې دوزخ پسې دې وکړه په ټک کافر شوې. او یوازې کفر داسې نه دی ښځه ملاړه درنه جدا شو. ګوره پوټې پوټې خبرې دي دې کې به احتیاط کې. بعضې خلک دې له مجلسونه جوړوي او خلک راغونډ کړي او صاحب به دقه ټوقې ټقالې کوي او مستی کوي او خلک ورته خاندي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خلکو پیشنګویي مخکې کړې ده وایي اخره زمانه کې به داسې خلک وي یو کس به ناست دي او دروغ به وایي نور به ورته ناست دي بالښتونو ته به یې ډډه والي یو به خبرې کوي نور به ورته خاندي او داسې به خاندي چې په یو بل به ورپرېوځي ایمان به د ټولو ني. دا ګوره 1400 کاله مخکې د دواړو جهانو مبارک سردار ویلي دي ویل لمن یکذب دروغ وایي او یو خبرې کوي لیضحک به الناس خلک پې خندوي پیسې ګټي ته خو پیسې ګټي خلک پې خندی دا ګناه ده دروغ دی وي هغه بله ګناه ده. او د هغې نه علاوه د دین پورې شریعت پورې پیغمبر پورې د قبر فرشتو پورې ټوقې ټقالې کوي پولیسورات پورې ټوقې ټقالې کوي ته پوهېږې چې کافر شوې او چې دا کوم یې اوري او پې خوشحالېږي نو په کفر خوشحالېدل او په کفر رضا کفر نه دی او ښکاره خبرې دي. ژبه دونه خطرناک شی پام کوئ دقسې مجلسونو ته لاړ نه شئ دا مجلسونه جوړ نه کئ او داسې ظالمان او سپېره خلک مجلسونو ته رو نه غواړئ دا خو د کفر خبرې دي. ایمان او کفر خو ډېر معمولي شی دی په لږه خبره مسلمانېږي او په لږه به کافر کېږي. هلکه وایي نه دا ایمان داسې کچه تار دی دا ډېر مضبوط دی چې لاس دې پې ولګو جنت ته به دې رسوي خو ډېر کچم دی په معمولي خبره دی بیا شلېږي جهنم ته پې غورځېږي. ځان به ساتې احتیاط به کوې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما له به څوک د دوه څیزونو ضمانت راکړي یو پکې ژبه ده او یو مخصوص اندام زه به دې سره جنت ضمانت ورکوم. نو په ژبه غیبت چغلي دروغ د بل سپکه بل پورې ټوقه ټقاله د بل د شکل مسخره او ټوقې دا سخته ګناه ده ګناه کبیره ده او په دې رضا کې رضا بیا د هغې نه سخته خطرناکه ګناه ده. الله دې موږ د ژبې د ګناهونو نه په حفاظت او محفوظ وساتي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هل یکب الناس علی مناخرهم الا حصائد السنتهم. نبی علیه السلام فرمایي وی جهنم ته به ډېر خلک په سزي د ژبې پلو بعضې سړی په لور باندې لو کوي غنم جوار پې پرېوځي او بعضې سړی په ژبه لو کوي په ژبه د پردي عزت لو کوي د پردی حیا لو پې کوي کنځل پې کوي د دې ژبې پلو چې په دې ژبه د انسان عزت لو کو لوټ څه کړه دې په وجه به جهنم ته دې نبي علیه السلام فرمایي پړ مخې به جهنم کې پروت دی پړ مخې به پروت دی. د ژبې ګناه خطرناکه ګناه ده. کنځل پې کوي دا ګناه کبیره ده. کنځل د مور کنځل حضرت ابوذر رضی الله عنه فرمایي ګوره د پیغمبر علیه السلام ډېر زیات نږدې صحابي دی ډېر قریبي او ډېر پیغمبر علیه السلام ته ګران دی لیکن یو ځل یو سړي ته شرم د مور کنځل وکړل نبی علیه السلام ورته غصه شو انک امرؤ فیک جاهلیه ای ابوذره تا کې اوس هم جاهلیت شته د اسلام نه مخکې چې دی دا دې څه وکړل کنځل اعیرته بامه د مور پیغور دې ورکړه د مور کنځل دې ورته وکړل دا دې کومه غلط کار وکړو. نن سبا خلک د مور کنځل کوي که نه او دا کنځل خو هغه د غصې هم ګناه ده هم ناجایز دي ګناه کبیره ده خو بعضې سړي ځان شرمولي په ټوقه کې یو بل ته ښځه او مور یادوي دا لا بېله ځان په زور شرم ټوقه خاندي به ستا ښځه داسې هلکه ته ټوقه کې ښځه ولې په سړي کنځي ته روغې که لیونې یې ستا عقل او دماغ شته وایي د پلان کې زویه وایي د پلان کې زویه په ټوقه کې امور ته وایي د پلان کې زویه وایي د پلان کې زویه مور بې ځایه په ټوقه او په خندا کې یو بل سره یادول
او یو بل ته د ښځې کنزول کول د ټوکې او د خندان یو بل ته خاندي او دې سوچ کوي چې به دې زه ښه ښکارم، نو معاشره کې هم پې بدې ښکاري او فرشتې دلې لیکي چې دا دې څه کنزل وکړل. ګناه کبیره ده، لویه ګناه ده. نو کنزل ګناه ده، بل ته پیغور او شرم ورچول ګناه ده، د بل د شکل بد او سپکه ویل ګناه ده. دو مسلمانانو منځ کې اوړل راوړل دا شیطانت تی ګناه ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من کان ذا وجہین فی الدنیا کان له یوم القیامت لسان من نار. جسوک په دنیا کې دو پړی کوي، یو ته یو سوی په دا جبه، بل ته بل سوی، د قیامت په ورځ به رده په دا خوله کې د اور جبه تاویږي راتاویږي. دا د غوښې جبه به نه، د اور جبه به. حضرت بلال رضی اللہ عنہ ته وګوره، د شکل نه تک تور، د رنګ نه تور دی. ګوره شکل خشته نه دی، او چې خبرې به کولې نو د ژبې خبرې هم صفه او مزېدارې نه وې. اشهدو شین به نه شو ویلې، اشهدو به وې. اواز الله خشته ورکړی، شکل خشته نو، لیکن د الله په نزد مرتبه څومره لري؟ دومره د لویې مرتبې خاوند چې د دنیا مخلوق ورته پسخېږي چې الله دې تور رنګ والا بلال لتا څونه لویه مرتبه ورکړې ده. عسى ان يكونوا خيرا منهم. نو چې کم قوم د بل بد وی موایا، دا الله په نسبت به پته لګي ممکن ده چې هغه د ده نه بهتري ده خدای په نسبت الله تخوخوي. او نبی علیہ السلام ام دقسې فرمایي وی عربي له په عجمي فضیلت نشته. عربي وی زه غورم، نه دا خبره خطا ده. او نه سپین له په تور باندې فضیلت شته چې دی وی زه سپین یم او دی تور دی، دا پکې نشته. لا فضل لعربي على عجمي ولا لابيض على اسود. دا سپین دی نه وی چې د سپینې مو دا تور دی، او که فضیلت دی الا بالتقوا، په پرهیزګارۍ دی. تور چوړې دی، تور چوړې، او ټوله ورځ په ډیرانونو او په لختو کې پردی غریب خدمت او مزدوري کوي، په ژبه الله یادوي او تقوا پرهیزګاري ده پکې. دا هغه سپین خشته مالدار نه چې بسترو کې فومونو کې ډډه والي خو الله نه یادوي، دا الله نه لرې دی. دا چوړې د الله په نزد ډېر زیات بهتر دی. ټوکه ټقاله به مسلمان پسې بالکل نه کې، دا ګناه شو په ژبه. او یو حدیث پاک کې راځي چې یو سړی بل مسلمان ته پیغور کوي. دا ګورې زما خبره نه ده، د حضور پاک مبارک خبره ده. یو سړی بل مسلمان له پیغور ورکي، وی الله به دې اله وجني چې ده چاله پیغور په کومه ګناه ورکړی دی حقه ده کې الله پیدا کړي، په کوم صفت ورکړی دی. لکه هغه له پیغور ورکه مړه ته خدا شي، مړه ته خدا شي، ته خدا شي، نو ته به اله مرې چې تا کې الله حقه شي پیدا کړي. دا نبی علیہ السلام فرمایي، دا بدل دی نه الله وایي. که یو سړي کې ګناه ورشه غوږ کې پټ ورته ووایه چې وروره دا ګناه مه کوه. یو سړی د معاشرې غلطي کوي، ورشه پټ په غوږ کې ورته ووایه چې ته غلطي کوې، د دې نه ځان وساته. او که یو سړی داسې ګناه کوي، داسې غلطي کوي چې د هغې ضرر مخلوق ته دی، بیا ویلی شي، بیا ویلی شي چې هغه سړی ګناه کوي، هغه غلطي کوي، د دې نه ځان ساتئ. خو د دې خو د انسان د شکل سره تعلق نه لري، د شکل بد ولې وی، د شکل بد به نه وی. نو دقه ژبه ده د انسان که دا په ښه کې چلیږي ټول اندامونه به په ښه کې چلیږي، او که دا ژبه لږ هم په بدو کې وچلېدله اندامونه یې تباه و برباد کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی څوک به چې ماله به د دوو څیزونو ذمهداري راکړي، که چا د دوو څیزونو ذمهداري راکړه زه به دله د جنت ذمهواري ورکوم. ګوره څونه مضبوطه خبره ده. که د دوو څیزونو چا ذمهواري ماله راکړه زه ضمانت ورکوم. نبی علیه السلام فرمایي چې دی به جنت ته ځي، د جنت ذمهواري ورکوم. دوه څیزونه څه دي؟ ما بین لحیه، یو د دواړو جامو منځ کې یو وړه غوندې غوښه ده، د هغې ذمهواري به راکوي چې دا په ګناه کې نه استعمالوي. او بل ما بین فخذیه ما اندام مخصوصه، چې دا به په غلطه نه استعمالوي. که د مخصوص اندام او د ژبې د دواړو ماله چا ذمهواري راکړه چې غلط به نه استعمالوم، نبی علیه السلام فرمایي زه وله ذمهواري د جنت ورکوم. حضرت آدم علیه السلام ته ګوره د پوټې ژبې د لاسه څه چلو شو، الله جنت ته ورسو چې الله پیدا کو. دومره لوی شان پروردگار ورکوي، پیدا کو. او چې کله پیدا کو خشته شکل یې وله ورکه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مزیدار شکل وله الله ورکو، ډېر اعلی. او چې بیا کله شکل ورکه نو ټولې فرشتې چې په اسمانونو کې وی ده ته سجده وکړې، دا څونه لوی عزت دی. فرشتو ورته سجده وکړه، او چې کم خبیث ورته سجده ونه کړه هغه الله ذلیل که رسوایه که دا د آدم علیه السلام بل عزت شو.
چې څوک د مخالفت کوي ابا ذلیل کوم، هغه الله ذلیل کا او بیا ولا الله د هغې نه پس یو بل مزیدار عزت ورکو، جنت یې ولا ورکو، جنت کې اوسېږه. او بیا کوم عزت ورکوي په جنت کې؟ بیبي ولا پیدا کړه. یاره یوازې جون خو ګراني، ودرېږه فرشتو سره جون د انسان ګران دی، پیریانو سره د انسان جون ګران دی، د جنس نه ولا یو انسان ورکوم. نو چې دی وده شو د دې کچې پختۍ نه چې دا کوم اوچته پختۍ ده د هغې نه یې وله ښځه پیدا کړه، الله راوستله او د ښځې ته پیدا کړه چې د سترګې وغړولې بیبي ورسره ناسته حضرت حوا علیه السلام. دواړه په جنت کې اوسېږي. بل عزت الله څه ورکوي؟ فکلا منها رغدا حیث شئتما. جنت کې تاسو باندې پابندي نشته چې دې کوټه کې به اوسېږي او بلې ته به نه ځې. دنیا کې خو سړی وي که نه، خپل کور کې او خپل پټي کې پردي پټي ته نشي تللی، پردي کور ته نشي ننوتی نه. او بل دا چې میوه د سړي خپل الماری کولو کې نو خوري به تی، د بل د دوکان نه خو ته ورشه که نه میوه وخوره چې تندې دله پړسئ که نه پړسئ. نو دنیا کې ستا ژوندم محدود، دنیا کې د ناسته ولاړم محدوده، او دنیا کې د خوراک سکاکم محدود. هغه ورته الله هغه پردې ختمې کړي. فکلا منها حیث شئتما، چې کم زیم خوښئ ګرځئ په جنت کې، او چې سم خوښئ هغه خورئ. دې نه لوی عزت کیدی شي. او بیا ورته څه وایي؟ دنیا کې خو وایي ډاکټر صاحب وایي ګورې لږه ډوډۍ وخورئ، ډوډۍ که دې زیاته کړه بیماري به درته پېښه شي. او یاره که ډېره مې وخوړه څښاک رمې به کوم او بیا به خوب کوم. الله وی رغدن، په مړه خېټه خورئ. کوم ځای جنت کې ګرځئ، څه چې خورئ حد نشته چې لږه وخورئ، چې څومره م خوښئ هغه مره خورئ. دې نه لوی عزت بل کیدی شي نه. او الله بذات خود ولا دا اعزاز ورکوي. یو معمولي غوندې الله پابندي ور باندې ولګوله. ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. دا مخامخ اونه چې ده ګورې دې له به نه نږدې کېږي. که دې ته نږدې شوې نو بیا به زما نافرمانه یې، زه به خفه یم. ګورې ما سره به مو زیاتې کړي، ځکه زه هر څه در کوم او زما دا پوټې ټکې به نه منې، دې له به نه ورځې. ډېره ښه پوټې پابندي پې ولګوله، الله نه به ولګو. شیطان خو الله د آدم علیه السلام د برکت نه مردود که. او امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي چې 80,000 کاله عبادت یې کړی، دومره عبادت یې کړی چې د خپل عبادت د برکت نه اسمانونو ته ختلی او بره په اسمانونو کې به د الله عبادت کو، سجدې به یې لګولې، دومره الله ته خوښ شوی او نږدې شوی. د آدم علیه السلام د برکت نه راوشړلی شو. چې راوشړلی شو کې بغض پروت دی، حسد پروت دی. د ده د لاسه خو زه د جنتونو نه محروم شوم، د ده د لاسه خو زه د الله د لویو نعمتونو نه محروم شوم، د ده د لاسه خو زه ذلیل شوم. د سره به خامخا څه چل جوړوم، بس څه کې ورسره جوړوم؟ بس الله چې د دې کوم څیز نه منع که دقې ته نږدې کول غواړي. نو الله په خپله فیصله کړې ده چې فتکونا من الظالمین. که چرته د اونې له دې ګوتې یوړې، هر یو که یوړې، که بیبي ده او که خاوند، نو بس په ځان به مو زیاتې کړي. نو د الله د حکم خلاف ورزي به مو کړي. دا چل کومه چې دا من الظالمین ټکي کې داخل کم وي، دا د خپل سوچ دی. اگر چې الله بیا هم غټه مهرباني کړې ده، پیغمبر ته ظالم نه شي ویلی. الله ویلی شي که نه؟ لکه یو سړی دی عالم دی او د هغه پلار دی ملا زوی ته بدرت ارس ورته وایي، اوس ته خو ورته نه شي ویلی که نه؟ هلکه و پلان کې ګوره ملا دی بدرت دی ورته وایي. پرون خو ته هغه بوډا بابا وی نه، بوډا بابا خو پلار دی، هغه ورته ویلي چې ته ورته څنګه وی، ته ورته نه شي ویلی. نو الله خو بادشاه دی، د کائناتو مالک دی، خالق دی، هغه که څه وایي ویلی شي موږ نه شو ویلی. دا زمونږ د اهل السنت والجماعت عقیده ده چې پیغمبران د پیغمبرانو که مخکې دی وروسته د ګناه نه محفوظ او پاک دي، الله پاک ساتي. خو د ده سوچ دا و چې الله ورته دا اعلان کړی دی که بوټې لمګو ته یوړې دا نو تاسو به بیا ځان باندې زیاتي کوونکي جوړ شئ. دا لقب ورپورې کوم. راغې او بیبي حوا ته یې چل مل جوړ کو چې دا تاسو ګورئ د اونې له ګوتې یوسئ. مونږ خو الله منې کړي یو. ګوره ژبې ته ګوره، نه لاس لقئ، نه خپې لقئ، ژبه باندې لګیا دی. او نه ورته په خطو کتابت لګیا دی، په دا ژبه ورته شیطان لګیا دی. الا ادلکما علی شجرة الخلد. یو شی درته نه ښیم تاسو الله وباسي قره دی جنت نه. څنګه مو باسي؟ ګوره دا بوټی در باندې بند کړی دی، کمال په دا بوټي کې دی. که دې له مو ګوتې یوړې او د دې دا خوراک هم وکړه، بیا به همیشه په جنت کې. او که دام ونه خوړه نو ممکن ده چې سبا بله ورځ د جنت نه کولی تاسو له الله نه تپوس کولی شئ څه. دې بوټي کې دا ټول چل دی. حضرت حوا علیه السلام آدم علیه السلام ته ووایي چې دا بوټي خو خوړل پکار دی. ای ښځې الله منې کړي یو بوډا سپین ږیری راځي
او ډېر خیر خوا دی. جنت دې دروازه کې ماته وایي چې دې له ګوتې یوسې. ښځې دا د خدای دشمن دی ګورې هر څوک چې دی. او پام کوه ګوتې یو نه سېوله. دې بیا راغی وی ګوره زه درته خیرخواهي لټوم او خیر درته رسوم دې بوټې له ګوتې یوسې. نه نه مونږ الله منې کړي یو. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. وی ښه ده ما خبره نه منې که د الله نوم درته والم. د الله نوم په دروغه څوک نه لیکن. سوی ورته زما دې د الله په ذات قسم چې زه درته رښتیا وایم او زه ستاسو خیرخوا یم. خیر هم لټوم دې بوټي له ګوتې یوسې. خو چې بیبي حوا قسم واورېده او آدم علیه السلام ته وایي چې ای سړیه د الله نوم یې واغېشت نو هغې خو له دې زمانې د منډې دلالان نو لیدي که نه خفه کېږي ما دا دروغجن خو یې نو لیدي که نه دروغجن خلک چې اوچه په بلار به بلار به پوچه دا خو نو لیدلی دا دروغجن دکانداران خو ټګیجن نو لیدلی که نه چې دا قسم درته خوري. دا دروغجن او دا ټګیجن او دا لوفران مخلوق خو یې د مخ د ځمکې نو لیدلی که نه چې دا قسمونه خوري. زما دې په خدای قسم چې رښتیا درته وایم او ټول دروغ وایي. زما دې په خدای قسم دا تازه شی دی که نه جي بلکل تازه اوس په دقه ساعت مې دا شی راوړلی دی. تازه کم دی وي د 5 کالو زوړ شی به د باندې خرڅ کړي. زما دې قسم په خدای وي که ټګي پکې وي دوکه پکې وي دا خو پاک شی دی منځ کې چلکې به پکې چولي ټوله دوکه قسمونه خوري خلک او په قسم مسلمان دوکه شي. او سوی ورته یاروره د خدای نوم څوک په دروغ غالي د خدای نوم په دروغ غالي د خدای نوم درته اخلم نو د ما په دې خولې اعتبار نه کې د خدای په دې نوم اعتبار نه کې. وی د خدای په دا نوم کوم خو ستا په دا پلیته خولې نه کوم. د خدای په نوم خو اعتبار کوم خو د خدای نوم خو ستا د ژبې نه راووت که نه ستا ژبه کوم ځای بې اعتباري ده بې اعتباره ژبه ده. مخلوق خدا ځان تباه و برباد که په دروغه قسمونه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه درته نه وایم په بخاري شریف کې حدیث دی چې په خپله سودا قسم به نه خورئ. ګورئ یاد وساتئ قطعا به نه خورئ. سودا خرڅولو کې قسمونه به نه خورئ. د الله نوم دی چې 5 روپۍ پې وګټئ. د الله نوم دی دپاره چې ته پې په قسمونه وخورئ قطعا به نه خورئ په دروغه قسم. د الله نوم به د پیسې دپاره نه استعمالوئ. ولې فرمایي وي سودا به دې خرڅه کړي خو برکت به ختم کړي. څوک وایي رسول الله مبارک فرمایي قسمونه سودا به دې خرڅوي مسلمان به دوکه کې ابر باندې دوکه شي خو ممحق للبرکت سودا پیسو کې چې د کم برکت دی به پکې نه. دا پیسې به وي برکت به پکې نه. په بیماری به لاړ شي په مقدمه به لاړ شي په هسپتال به لاړ شي بله سوله به جوړه شي بله سوله به جوړه شي بله سوله به جوړه شي هېڅ برکت به پکې نه. قسم به نه خورئ. نو هغې خو قسم نه ولیدې ستا دې دنیا دا دکاندار دا زمیندار دا سوداګر دا بل دا کمزورې دا د خدای په نوم قسمونه چې خوري دی لیدي نو چې دا په دروغه به څوک قسم خوري. وی زما دې په خدای قسمې په رب قسمې چې ستاسو خیر خوایم انی لکما لمن الناصحین خیر خوایم نصیحت او خیر خوایم ستاسو او زما خبره ومنئ. وی چپ د خدای نوم دې واغېشته هله بس ته رښتیا وی دروغ نه وی ښه و چې بوټې له یې ګوتې یوړی جنت جامې ته کوزې شوې چې ګوتې یوړی جنت جامې ته کوزې شوې. بربند شو دواړه لغړ شو بربند شو او چې څنګه بربند شو اوهو دا د انسان دا جامه ګورې فطري شی دی خرونو هلته ورته الله نه وویل چې بربند شوی دا جامه ځان نه تاو کې فورا فتقفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة ورمنډه یې کړې د جنت پاڼې را شوکۍ ځان نه تاوئ. ګوره فطري شی دی فطري الله ورته نه وایي چې شابه ځان پټ کې نه په خپله منډه وایي. معلومیږي دا چې حیا د انسان فطري شی دی. معلومیږي دا چې غیرت او پرده د انسان فطري شی دی. بني آدم علیه السلام او حوا ته خو الله ونه وایي چې بربند شوی چا به ځان جامه پیدا کړي نه په خپله ځي او د جنت پاڼې ځان نه تاوئ. دا د انسان فطرت غواړي. بربندتوب څونه عام دی نن راته یو ملګري وایي چې په دې چارسده کې یو ځای په دې جینکۍ ګرځي او سوال کوي او صاحب جامې یې داسې اغوستي چې د هغې نه دننه وجود ښکاري او نه لاندې ته بنین شته او نه څه بل څه شته. د سوال په نوم په د چارسده بازار کې ځای په ځای په ګرځي. یا خدای پاک کوم دې ته مخلوق ورسېد. لستوڼي نشته د جینکو لستوڼي نشته لستوڼي مکمل کټ کړي دي. دا بربندتوب د خدای نه دا خلک نه یېرېږي. الله وایي قهر پې نازلوي په مختلفو طریقو خو موږ نه پوهېږو. نو بیبي حوا او حضرت آدم علیه السلام نه جامې کوز شوې د جنت او لګیا دي پاڼې ځان نه تاوئ. بس الله وی الم انهکما عن تلکما الشجره تاسو ما ردې نه نه وې منې کړې تاسو ولې دا میوه وخوړه فلما ذاق الشجرة خولې ته یې چولې وه تاسو خو ما دې نه منې کړې وې. کمال خو په دې بوټي کې دی د دې بوټي چې څوک وخوري د هغه خېټه کې اودسماتې پیدا کېږي. دا بوټی چې څوک وخوري دې سره غم پیدا کېږي. د اودسمات انتظام جنت کې نشته. دا غم ځای جنت نه دی. دا چې څوک وخوري لاړه پیدا کېږي لاړه جنت کې انتظام نشته. دا چې څوک وخوري پوزې نه قنج بهږي
سترګو نه چخه بیږي د هغې انتظام جنت کې نشته. دا بوټي چې څوک وخوري د انسان د وجود نه خوله ځي، ستړیوالی راځي، خوب پې راځي، بیماري پې راځي. د دې ټولو ځای جنت نه دی، ځای دنیا ده. تاسو ولې دا بوټي خوړه؟ راغلل آدم علیه السلام راکوز کو، بیبي حوا هم راکوزه شو، جاړه 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 الله ته ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بېشک الله مونږ په ځان زیاتی وکړو، مونږ خو د هغه سپېره په قسم اعتبار وکړه که نه. نو بیبي حوا او حضرت آدم علیه السلام دواړه الله پاک د جنت نه دنیا ته راولېږل. هغه د جنت ته نعمتونو نه دواړه محروم شو. دا د چا د برکته؟ دغه پوټۍ ژبې د برکت. نه ورپسې کوتک چا راغېشلی دی او نه چا ورپسې څه بل څه کار کړی دی. دغه پوټۍ نه ژبه خطرناک شی شو که نه شو؟ ډېر خطرناک شی شو. د یو ملګري مور بیماره دعا غواړي، پروردګار دې ورله شفا ورکړي. خاوند د ښځې روغ شوي، دا ځان له مسله ده، اوږده مسله ده، ما نه ځان له بیا تپوس وکړه. د ماشي ده په دې پوه نه شوم چې دا څه شی دی. ماشي بې وچه شي خپې پرېږدي ده پرې خیر په هغې څه باک نه راځي. یو څیز کې اډوانس پیسې اخېستل او هغه څیز هغه انسان یو نسي او دا پیسې د دوکاندار له حلالې دي که څه دي لرې شي ته، نو هغه رانشي، نو هغه سړي ته د خپلې پیسې ور ورسوي. سړي ته د خپلې پیسې ور ورسوي چې ها د خپلې پیسې واخله. هغه که مثلا بعضې وخت کې یو سړی سودا وکړي او پکې صحیح ورکړي او بیا هغه صحیح پسې نه راځي، یریږي چې یاره دا سودا راته هغه دوکاندار خو نه خو مې اخېستې را جتې ورته ني، نو بس ډېرې ورسره احسان وکړي. خیر دی، سودا که څوک چانه والي او بل سړی پې ستومانه شي نو ظلم پکار دی چې ورسره هغه سودا ختمه کړي. نبي علیه السلام فرمایي من اقال نادما اقال الله عثراته یوم القیامه. یو ستومانه سړي سره که چا سودا ختمه کړه، لکه تا پې ګډ یا چیلی خرڅه کړه، هغه سبا راشي یاره وروره دا مانه واپس کا، نو خیر دی واپس کا وته، تا د ده هغه ستومانتیا ختمه کړه، الله به د قیامت پر ورځ تا له تکلیفونو نه وساتي. نبي اسلام فرمایي دعا وکړي یا الله موږ د هر قسم مصیبتونو تکلیفونو نه په امن کې وساتي. پروردګار د ژبې د ګناهونو نه امن کې وساتي. الله که موږ په دې ژبه کم کنځل کړي، دروغ هم ویلي، شیطانت هم پې کړي، غیبتونه چغلۍ هم پې کړي، هر قسمه ګناه الله موږ معافي غواړو، موږ ته معافي راکړي او آینده دپاره هم د ژبې د ګناه نه محفوظ وساتي. او خدای پاکه موږ د صدیقینو په کتاب کې زموږ نمونه درج کړي. که څوک بیماران دي الله ته ټول له شفا ورکړي، قرضداران د قرض د خلاص کا، زموږ د حلال رزق نصیب کا، د آفتونو و بلیاتو مشکلاتو نه په امن و امان کې وساته، د مخلوق په شر نه مو ساته، د چا یو بل سره روانې دښمنۍ طرفګنۍ الله ته یې په روغه وله بدلې کا.